وسلموا تسلیما. درود شریف په شوق سره لږ په شوق سره درود شریف ووایئ، په جذباتو سره. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. گرانو معززو او محترم سامعین، لوی لوی علماء کرام تشریف فرماد. خواصم د دې علاقې سړی یم، د هغې وړاندې زما بیان ته ډېر حاجت نه و، لیکن د جناب مولانا صاحب د امر په امتثال او د هغې د خواهش پوره کولو په غرض یو څو خبرې عرض کوم. صاحب معتبر خان د خپلو بچو د واده په خوشحالۍ چې دا معمولی خوشحالۍ ده، د دې خوشحالۍ سره یوه ډېره لویه عظیمه بله خوشحالي ملګرې کړې چې هغه خوشحالي د آقا نامدار احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد په نوم باندې چې د رسول الله مبارک یوم ولادت یې هم ورسره منو کړی. نو د هغه مبارک ذات او د هغه مبارک شخصیت متعلق چې د صحابه کرامو کومه عقیده او کم شان د صحابه او سره کم تسلیمي او ادب د صحابه او د رسول الله مبارک شان کې و، نو د هغې مختصر بیان کوم. او په ضمن کې به د اهل سنه والجماعه د عقیدې تایید او هغه خلک چې هغوی تاسو ته ځانونه د سلفو په نوم مسما کړي دي او وایي درته چې مونږ سلفیان یو او زمونږ ساده لوح مسلمانان په دې نوم غولېدلي دي. ډېر کسان داسې وایي چې یاره سلف خو پخوانو خلکو ته وایي. نو دغه خلک چې ځان ته سلفیان وایي دا د سلف صالحینو په عقیده دي او موږ ته بدعتیان وایي. نو زه به قرآن او حدیث په رڼا کې مختصر یو څو جملې عرض کوم او تاسې ته د دې خبرې وضاحت کوم چې لله الحمد والمنه د سلفو صالحینو په عقیده باندې چې صحابه سلفیانو، تابعین سلفیانو، تبع تابعین سلفیانو، محدثین فقها سلفیانو، د سلفو صالحینو په عقیده باندې مونږ روان یو. هغه خلک چې اوس دعوهګیر د سلفیت دي دا در حقیقت بدعتیان دي. د تعظیم عقیده د رسول الله په شان کې چې څوک رسول الله ته د عظمت عقیده لري او وایي چې د رسول الله مبارک شان ډېر اوچت او د هغه ډېر کمال ادب کوي، دې مؤدبینو ته دا نام نهاد سلفیان مشرکان وایي. او بیا تاسو ته دا خبره ذهن کې ږدي چې موږ د صحابو په عقیده یو، موږ د امام بخاري په عقیده یو، موږ د مخکینو خلکو په عقیده یو، موږ یادوي دا بدعتیان. نو زه به د سلفو صالحین یو څو عقاید عرض کم او من جمله به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغه د شان بړۍ ورکې وشي. د سلفو صالحینو نه حضرت ام سلیم رضی الله عنها ده چې دا د حضرت انس رضی الله عنه مور ده او نبی علیه الصلاة والسلام د ام سلیم رضی الله عنها کور ته یو ورځ تشریف وړي، په خوب باندې وده کېږي او د خوب په حالت کې په تندي مبارک خوله مبارکه راځي. ام سلیم رضی الله عنها د شیشې بوتل راخلي او د رسول الله مبارک د تندي نه خوله په بوتل کې اچوي. رسول الله مبارک ډېر په ير او خوف کې راویښ شو. ام سلیم رضی الله عنها ته وایي ما تفعلین یا ام سلیم، ام سلیم دا څه شی کې؟ هغه ورته وایي یا رسول الله نستشفي بها لصبيان ونتبرك بها،
ستا په مبارکه خوله باندې د مریضانو شفا حاصلو. زمونږ په کور کې چې بیمار پیدا شي نو د دې خولې دا بوتل په اوبو کې وهو، هغه اوبه مریض ته ورکو. الله مریض ته شفا ورکوي. ونتبرک بها، او ستا په دې مبارکه خوله موږ د برکت عقیده ساتو، برکات پې حاصلو. مفتی اعظم لوی مفتی د خپل دور او د ټول جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه ته داسې نه وایي چې او بدعتۍ. ای زنانه زما خولې ته د شفا عقیده مه ساته، زما خولې ته د برکت عقیده مه ساته، ګینې یا به بدعتۍ شي او یا به مشرکه شي. هغه ورته وایي اصبتي 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 یا ام سلیم. درې کرتې په تاکید یې ورته وي چې ام سلیم حق ته رسېدلي، حق ته رسېدلي، حق ته رسېدلي. واقعا زما په خوله کې د بیمارانو شفا او برکات د امت دپاره پراته دي. یریږئ به نه، په شوق به جواب راکوئ. وایه د نیکانو خوله کې د برکت او پسمانده اشیاو کې د برکت عقیده زمونږ ده که د نام نهاد سلفیانو ده؟ نام نهاد سلفیان دا رقم عقیدې ته د شرک او د بدعت عقیده وایي. که دا نام نهاد سلفیان په دور رسول کې وی دا بیادبه، دوی به ام سلیم رضی الله عنها ته ملایاذ بالله ثم و ثم یا د بدعتۍ یا د مشرک نسبت کړو. نعره تکبیر، الله اکبر، نعره تکبیر. د رسول الله مبارک دربار ته یو ورځ یو صحابي تشریف راوړي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما په کور کې لور د واده نیټه نږدې ده، ما سره د خوشبویانو د عطرو پیسې نشته. د الله رسوله ما سره چنده او کومک وکړه چې زه بازار کې خوشبویانې عطر واخلم، د لور د واده په ورځ باندې خوشبویانې استعمال کم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ورته وایي صحابي ما سره چنده نشته، لیکن سبا وختي د شیشې یو بوتل راواخله، یو ډکې ځان سره راوړه او زما کور ته راشه او دروازه وټکوه. هغه صحابي د رسول الله مبارک په فرموده را روانېږي او د نبي علیه السلام دروازه ټکوي. نبي علیه السلام ورته اجازت دننه کوي. چې کله دننه لاړو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپله مټه مبارکه بربنډوي او د هغې نه خوله روانه ده. صحابي مبارک ته وایي دا بوتل د خولې نه ډک که، په دې باندې سر کېده او چې کله کور ته لاړې او د لور د واده نیټه دې راله، د بوتل نه سر لرې که او په دې ډکي باندې په لور باندې لږ زما خوله ومږه، د عطرو د مشکو خوشبویانې به تېخېږي. صحابي روانېږي چې کور ته رسېږي. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه په شمائل الرسول کې د دې حدیث ذکر کوي او وایي چې صحابي مبارک چې کله کور ته لاړ او د بوتل نه سر لرې که، زنانه نه پرېږده چې خوشبویانې خېږي، کور خاندان نه پرېږده چې خوشبویانې خېږي، دا کور پرېږده چم ګاونډ کې چې څومره کورونه او کوڅې وې د ټولو نه د عطرو د مشکو خوشبویانې ختې. وسمي هذا البيت ببيت العطارین، دا کور د عطاریانو په کور مسما شو. خلکو به د دې کور خاوند ته د عطرو والا وې. هغه کور کې مشک نه خرڅېده، هغلته عطر نه خرڅېده. په هغه کور کې مې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولو مبارکو یو ډک بوتل پروته چې دا رقم خوشبویانې ترې روانې. دا د صحابه و عقیده د رسول الله شان متعلق لله الحمد. دا عقیده د اهل سنه والجماعه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهبیانو عقیده ده. د سلفو په عقیده موږ روان یو. نن خو که د یو پیر مبارک، د یو عالم، د یو نیک شخص امسا چا راواخېسته او د سینې سره یې ولګوله، مرید په خدمت کې ودرېده او نام نهاد سلفي وهابي ولیده، اوهو د دې نه غټ شرک، د پیر امسا ته وګوره او دومره تعظیم ته وګوره. لیکن راشه د صحابه و عقیده وګوره. نور کتابونه که پیش کوو بیا وایي ضعیف دی، امام بخاري باندې جرأت نشي کولی. هغه په خپل دویم جلد د بخاري کې وایي چې ما تنخم رسول الله صلی الله علیه وسلم نخامة الا وقع في كف احد من الصحابة رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. کلم د رسول الله مبارک لاړې ژبې ته نه دی راغلی، کلم د رسول الله مبارک خراش کې خولې مبارکې ته نه دی راغلی، مګر کله به چې لاړې ژبې مبارکې ته او خراش کې راغی
بیا صحابه ځمکې ته نه پرېښی، هغې ته به یې لپې ونیوې، په لپو کې به یې واچو. ثم یدلک بها وجهه وصدره، هغه صحابي به د رسول الله مبارک لاړې زر په مخ او په سینه باندې راښکلې. دا د صحابو عقیده ده د رسول الله متعلق صلی الله علیه وسلم. نن که داسې عقیده د یو مرشد متعلق څوک وساتي او د خپل پیر لارې په مخ او په ځان ومږي، نو دا به په څه فتوې به ورباندې وشي. لیکن صحابو د رسول الله مبارک خولې په ځان مږلي. تاریخ ابن هشام څلور جلده کې مشهور تاریخ د نن نه تقریبا 1200 کاله وړاندې یو عالم لیکلی د 108 هجري مصنف د هغه دور د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دور شخص. تاریخ ابن هشام کې د احد په واقعه کې هغه لیکلي دي چې د احد په میدان کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په تندي مبارک وینه راغلی او مخ مبارک یې وځی زخمي شوی. د جنگ د ختمېدو نه وروسته یو صحابي راغی او د رسول الله مبارک دا خوله دا وینه پاکوي، وایي دا وینه یې په ګوته داسې راښکله، هغه ګوته باندې چې کومه وینه وه نو هغه یې په خوله کې ومږله او وینه یې وخوړه. که نن څوک سلفي هغه زمانه کې وی دا نامنیات ویله به چې دم مسفوح دی او حرام دی او مردار دی، العیاذ بالله. دی بېادبه د رسول الله مبارک وینې ته به مرداره ویل، ولې دې صحابي وخوړه. لیکن رسول الله مبارک چې صحابي ولیده چې زما سره یې دومره مینه ده او زما وینه یې وخوړه، نو هغه ووي د چا د وجود سره چې زما د وجود ټوټه ملګرې شوه او زما د وجود وینه د چا په وجود کې ورله، په هغې تنه باندې د جهنم اور حرام دی. دا د صحابو عقیده ده. امام نووي رحمت الله علیه په المنهاج شرح مسلم ابن حجاج کې وایي چې وقد شرب بوله ودمه علیه الصلاة والسلام، د نبي علیه الصلاة والسلام وینه دا صحابه کرامو څکلې ده او د نبي علیه الصلاة والسلام تش بول چې کوم دی دا هم صحابه کرامو څکلي دي. او کومو صحابو چې د رسول الله مبارک وینه څکلې وه او کومو صحابو چې د رسول الله مبارک تش بول څکلي وو، تر مرګه پورې د هغې صحابو نه د عطرو د مشکو خوشبویانې ختې. دا صرف د سلفو عقیده ښیم. دا نامنیات سلفیان وایي موږ سلفیان یو. سلفیانو خو د رسول الله مبارک وینې خوړې، سلفیانو خو د رسول الله مبارک تش بول ته دومره عزت ورکوه چې څکلي، سلفیانو خو د رسول الله مبارک راخوله د عطرو په ځای استعمالوله. سلفیانو خو یو د سلفیانو نه امیر معاویه رضی الله عنه دی چې د جمعې ورځ وه او د رسول الله مبارک دربار ته راغی. نبی علیه السلام ته چا د یمن نه یو جوړه راغی، یو قمیص دی، یو صادر دی، یو ازار دی. لمونځ چې وشو نو دی ورته وایي دا جوړه مو ماته راکوئ. رسول الله مبارک خو چاته نه وي، هغه ورته ټوله جوړه ورکړه. بهر صحابه ورته وایي د رسول الله مبارک په وجود ډېره ښه ښکارېده، دا دې هسې ورنه وغوښت. هغه ورته وایي دا مې د دفن دپاره غوښتې، په دې به ځان ته کفن ورکوم. هغه صحابي امیر معاویه رضی الله عنه سلفي دی، هغه د رسول الله مبارک نوکان پیدا کړي، هغه صحابي د رسول الله مبارک ویښتان پیدا کړي دي. او چې کله وفات کېږي خاندان ته وصیت کوي او ای زما خاندانه ما ته بل کفن را نه کوي، د رسول الله مبارک لنګ را واچوئ، ما ته بل کفن را نه کوي، د رسول الله مبارک قمیص را واغوندئ، ما ته بل کفن را نه کوي، د رسول الله مبارک په صادر کې مې راغونډ کوي. 3 کفنه دي، 3 واړه د رسول الله مبارک لباس را واغوند او د رسول الله مبارک دا نوکان راته په تندي باندې د کافورو په ځای واچوئ او د نبي علیه الصلاة والسلام ویښتان دا راته په سینه باندې واچوئ. بیا مې په قبر کې خدای تعالی ته وسپارئ، د رسول الله مبارک په دې تبرکاتو به د قبر د عذاب نه ما خدای خلاصوي. دا د سلفیانو عقیده ده. لله الحمد د هغې سلفو صالحینو صحابو په عقیده موږ روان یو. موږ د رسول الله مبارک ویښته ته هم د برکت عقیده ساتو، د هغه د وارثانو تبرکاتو ته هم د برکت عقیده ساتو. نن سبا که اهل سنت والجماعه ګورې د نبي علیه السلام یو ویښته په 400 کې د محمد امین اجي صاحب په روضه کې هغلته په کال کې یو ځل ښودلی شي، زرګونه عوام اهل سنت والجماعه او د امام ابو حنیفه مقلدین ورځي د هغې ویښته مبارک زیارت ته ځي. لیکن یو سلفي به مو نه ګورې چې هلته لاړ شي او که لاړ شي هم د رسول الله مبارک ویښته ته به نه نږدې کېږي
او که نږدې شي نو مسخره او استهزا به ورپورې کوي او وایي به دا لا چا ویلي چې د رسول الله ویښته دی. بهرحال زما مقصد دا چې د سلفیانو عقیده درښایم. من جمله د سلفیانو نه صحابه کرام امام بخاری رحمت الله علیه د حجت الوداع په واقعه کې آخري حج د نبی علیه السلام نبی علیه الصلاة والسلام د عرفات میدان کې اودس وکړه او د اوداسه نه لږې اوبه پاتې شوې. د نیکانو خلکو اودس نه چې اوبه پاتې شي هغې کې هم مریدان د تبرک عقیده ساتي. بلال حبشي رضی الله عنه د خیمې نه راووته، هغه پسمانده اوبه د رسول الله مبارک ورسره دي او بهر ودرېده. صحابو ته آواز کوي ای صحابو ما سره د رسول الله مبارک د اوداسه نه پاتې اوبه دي. امام بخاری رحمت الله علیه وایي روایت حدیث پیش کوي چې صحابه کرام په دې ورځ په زرګونو د یو د بل نه مخکې کېدل او د رسول الله مبارک د اوداسه اوبو ته یې ځان رسو. وکادو یقتتلون به، قریبه وه چې صحابه خپلو کې یو بل پې باندې وژلي او کم صحابي ته به چې هغه لوندوالی ورسېد ډېره ښه، چا ته به چې هغه لوندوالی ونه رسېد اخذ من بلل ید صاحبه، ابه راغی کم صحابي به چې هغې اوبو ته لاس وړی او لاس به لوند و، ده به ورته سوال وکړه چې دا لاس دې زما د لاس سره ولګوه. لوند لاس به یې د دې صحابي د لاس ته ولګو، زر زر به یې په ځان باندې راښ کړه، ثم یدلک بها وجهه وصدره، بیا به یې په مخ او په سینه راښ کړه. دا د صحابو عقیده ده. د رسول الله مبارک په شان اوبو کې څه چلو؟ هغه اوبه صرف د رسول الله مبارک د اوداسه نه پاتې. یریږئ مه د تبرک عقیده د نیکانو په حق کې دا د اهل سنه والجماعه د زاړه مسلک والا ده که نام نهاد سلفیانو ده؟ دا خلک ویرید دا د نام نهاد سلفیانو ده که د اهل سنه والجماعه ده؟ جواب راکړه. نام نهاد سلفیان دې عقیدې ته د شرک عقیده وایي. که دا په هغه دور کې وی دا به د حجت الوداع 1,40,000 صحابو ته مشرکان ویلی، ولې د رسول الله مبارک اوبو ته یې د برکت عقیده ساتل. په دغه ورځ باندې حضرت خالد رضی الله عنه هم ولاړ، نبی علیه السلام د حج د احرام نه سر وخریل، ویښتان یې په صحابو تقسیم، 100 ویښتان خالد رضی الله عنه راواخیست. رسول الله مبارک ورته وایي په دې باندې څه شی کې؟ هغه ورته وایي استنصر بها فی الحرب، ستا د ویښتانو په برکت په جنګ کې کامیابي حاصلوم. نبی علیه السلام ورته نه وایي چې غټ بدعتي زما ویښتانو کې نو څه برکت دی، جنګ کې کامیابي خو خدای درکوي، زما ویښتان څه کوي؟ رسول الله مبارک ورته وایي ما دام معک هذا فانت منصور یا خالدو، تر څو پورې چې زما ویښتان در سره و خالده ته به نه ناکامېږي. همغه وه چې خالد رضی الله عنه هغه ویښتان د نبي علیه السلام په ټوپۍ کې تعویض که او د یرموک د میدان په ورځ باندې د کافر مقابلې ته ووته او د سر نه یې ټوپۍ پرېوته او چغې ووهلې اصحابي اصحابي قلن سوتي قلن سوتي، ملګرو ټوپۍ راکئ ټوپۍ راکئ. چې ټوپۍ پسې کوش شو راواخېسته، کافر یې وواژه. چا ترې تپوس وکړه چې د 100 روپو ټوپۍ پسې د اس نه کوش؟ هغه ورته ټوپۍ کې مقصدي نه وم، په دې ټوپۍ کې مې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښتان تعویض کړي. کله چې زما په سر دا ټوپۍ پرته وي نو زه کامیابېږم په جنګ کې، او چې ټوپۍ رانه وغورځېږي نو ناکامي راځي، ځکه مې ټوپۍ پسې چغې وهلي. دا د صحابو عقیدې د رسول الله په شان کې. نن سبا دغې عقیدو ته دا خلک د شرک عقیدې وایي. دی موږ ته امام بخاري رضی الله عنه ډېر مخې مخې ته کوي، وایي امام بخاري سلفي و او موږ د هغه په عقیده یو. زه د امام بخاري عقیده پیش کوم چې د هغه څه عقیده وه. دا دروغجن دي. د امام بخاري په عقیده لله الحمد موږ روان یو. امام بخاري رحمت الله علیه یو میلې ته لاړ، په هغه میله کې یو پیلی خرڅېده، هغه پیلی باندې بولي شروع شوه. یو صاحب د بولۍ ریټ 10 درهمه وایي، بل یې 100 درهمه وایي، بل یې 1000 درهمه وایي، بل 1,00,000 درهمه، 2 لکه، 3 لکه، 4، 5، 6، آخر یو کس وړه پیلی په 8 لکه درهمه باندې اخلي. امام بخاري رضی الله عنه ورته وایي چې ډېر ساده انسان یې، وړه پیلی او 8 لکه درهمه. هغه ورته امام بخاري ساده نه یم، دا پیلی د حضرت انس رضی الله عنه د کور نه پاتې پیلی ده. رسول الله مبارک یو ورځ بهر ته وتلی و، د انس رضی الله عنه دروازه کې روان و
حضرت انس رضی الله عنه په دې پیالۍ کې رسول الله مبارک ته اوبه ورکړي. یو ځل په دې پیالۍ د محمد رسول الله مبارک شونډې لګېدلې دي. د هغې شونډو په برکت باندې نن دا پیالۍ په 8 لکه درهمه خرڅېږي. امام بخاري ورته نه وایي چې غټ بدعتیان یئ، غټ مشرکان یئ، اوس چې نو شونډې ولګېدې ولې پې دومره اسراف کوئ، ولې دومره ګرانې خرڅوئ؟ او ورته سوال کوي وایي ما ته په دې کې لږې اوبه نه راکوئ. هغې ورته اوبه ورکړې. نو چې هغه اوبه امام بخاري رضی الله عنه څښلې نو واقعه هغې صحابه هم راخیستې ده فی تمیز الصحابه، بعضو نورو کتابونو هم ذکر کړي. وایي چې امام بخاري رضی الله عنه د پیالۍ په دې غاړه شونډې تاو راتاو یې کړې، هسې نه چې په دې اړخ یې شونډه مبارک لګېدلي، هسې نه په دې اړخ، هسې نه په دې اړخ، په ټولو طرفونو یې شونډې تاو او بیا شاګردانو ته فخر کوي چې زه هغه شخص یم په کوم ځای مې چې د محمد رسول الله شونډې لګېدلي په هغه ځای زما هم شونډې لګېدلي. د امام بخاري خو دا عقیده ده برکت دی، خو دې عقیدې ته شرک وایي. که دا په هغه دور کې ویل امام بخاري ته به هم مشرک ویلی. کله کله وایي موږ د امام شافعي په مسلک، امام شافعي ښه عمل راټینګ کړی. هلکه د امام شافعي برکت وګوره. هغه وایي تاریخ خطیب للبغداد هغې دا واقعه راخیستې، وایي چې ما ته به کله عظیمه او سخته مسله پېښه شوه، زه به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر ته رالم او په خوا کې به مې 2 رکعته لمونځ وکړه او صاحب د قبر په وسیله به مې دعا غوښته، زما مشکل به خدای حل کړه، مسله به حل شوه. او بیا یو شاګرد لیږي وایي لاړ شه کوفې ته او هغلته د حضرت امام احمد بن حنبل رضی الله عنه هغه جامې په کومو جامو کې چې بادشاه په درو وهلی و په مسله د خلق القرآن کې راته یې ویلي و چې قرآن مخلوق دی، دا وایي غیر مخلوق دی. په دې مسله باندې بادشاه دی امام احمد رضی الله عنه چې د مذهب خاوند دی بیا دومره په وینو رنګ رنګ شو چې جامې یې ټولې ولړلې، هغه جامې ورسره وې. امام شافعي رضی الله عنه شاګرد ته وایي لاړ شه کوفې ته او د امام احمد رضی الله عنه هغه جامې کمې جامې چې په وینو ککړې دي هغه ما ته راوړه. کله چې جامې ورته راوړې امام شافعي رحمت الله علیه هغه په وینو رنګینې جامې راواخېستې، په اوبو کې یې ووهلې او بیا یې اوس بېخلې او هغه اوبه امام شافعي رحمت الله علیه وڅښلې. دا د امام شافعي رحمت الله علیه د برکت عقیده ده د امام احمد رحمت الله علیه په حق. بهرحال مسایل ډېر دي. دا مې هسې یو مسله د برکت ستاسې حضور کې عرض کړه. دوی تاسو ته دا خبره ډېره نیغه نیغه کوي، وایي موږ سلفیان یو، موږ د سلفو صالحینو په عقیده یو، موږ یادوي دا بدعتیان دي. نو زما دوستانو ما عرض درته وکړه چې عقیده زموږ لله الحمد دا د اهل سنه والجماعه د رسول الله مبارک نه راپاتې ده. نبي علیه السلام وایي درې اویا ډلې به زما امت تقسیم شي، ستفترق امتي على 73 فرقه، زما امت به په درې اویا ډلو تقسیم شي، كلهم في النار الا الناجيه، ټولې جهنمیان دي، ناجیه بچ ده. صحابه عرض کوي ناجیه څوک دي؟ رسول الله مبارک وایي ما انا علیه واصحابي، کم چې زه ورباندې یم زما صحابه ورباندې. تاریخ الملل والنهل امام شهرستاني رحمت الله علیه هغه بیا تفصیل کوي چې چا د بی عایشې رضی الله عنها نه تپوس وکړه ومن اهل السنه والجماعه یا وما اهل السنه والجماعه وما انا علیه واصحابي من هم، هغه چې رسول الله وایي زه زما صحابه ورباندې دا څوک دي؟ عایشه بیبي ورته وایي هم اهل السنه والجماعه، دا اهل سنت والجماعت فرقه ده او دا د معنا علی اصحابي معنا هم جوړي، ځکه ما انا علیه رسول الله وایي چې زه ورباندې یم. نو د رسول الله کارونه سنت دي، کم خلک چې کارونه کوي هغه اهل السنت شو. واصحابي زما صحابه ورباندې د صحابو غونډه جماعت دی او کم کار چې صحابو په عمل خلک روان هغه اهل الجماعت شو، نو اهل السنه والجماعه شو. دا د معنا علیه واصحابي ترجمه ده. او دا مذهبونه دا امامان چې کوم دي دا څلور امامان دا د دین علما دي، د هغې تفصیل مخکې نظم خو دا خو موږ او تاسو ته مشرانو استادانو به چې تربیت راکو یا راته تربیت راکو راته به یې ویې د چا په مذهب یې موږ به واړو واړو جواب به م ورکو چې د امام صاحب په مذهب یم، وایي هغه د چا په مذهب دی؟ وایي هغه په خپل مذهب دی. د هغه خپل مذهب څه شی دی؟ قرآن او حدیث. نو چې د امام صاحب خپل مذهب د خېټې نه دی، هغه قرآن او حدیث دی. او ما ورته امام صاحب پسې زه خو قرآن او حدیث پسې لاړو، صرف امام صاحب د دین یو استاد شو. موږ داسې عقیده لرو چې امام صاحب نه رستو د هغومره فقه لا راغلی نه دی. که د هغه نه لوی ملا چېرته پیدا شي او په حدیث او په قرآن ډېر پوه وي نو بیا به موږ هغه پسې لاړ شو،
خلاص څوک نه دی راغلی دا په علم کې هغه ته نه رسېږي او دا دروغجنان دا خلق په دې غولوي و امامان بزرګانو دا زموږ اهل سنت غولوي په زړه کې داسې دشمني ده ورسره یقین وکړه که د ابلیس سره هم دومره ورانه وي لکه څومره چې د امام ابو حنیفه سره ورانه ده خو د خلکو د غولولو لپاره دا پسته ژبه استعمالوي د منافقت او په تقریرونو کې به وایي امامانو سره موږ رحمه الله وایو امامانو سره موږ رحمت الله علیه وایو امامان وایي بزرګانو ما ته یو بدبخت راغی د عبدالسلام د مدرسې مدرس و هغه ما ته وایي و امامانو ته موږ د بزرګۍ عقیده ساتو ما یې ښه ډېره ښه د بزرګان دي وایو خو موږ صرف دومره وایو چې دا تاسې مقلدین که چېرته امام صاحب د قرآن او حدیث خلاف وکړي نو بیا هم تاسې امام صاحب پسې دی مذهب او قرآن حدیث پرېږدئ نو ما ورته ویل تا اوس ونه وی چې امام صاحب بزرګ وایي او جي که امام صاحب خو بزرګ امام صاحب ته موږ رحمت الله علیه وایي ما آیا بزرګ د قرآن او حدیث خلاف کوي د قرآن او حدیث خلاف چې څوک کوي عقیدتاً کافر دی او که عملاً یې کوي فاسد ته اوس وایي چې بزرګ نو یا ته دروغجن یې یا دې دا وروستی اعتراض بې ځایه دی نه چې لاره ورکه شوه نو ما ته وایي چې نه کیدای شي چې ورته حدیث رسېدلی نه دا مسله یې ځکه کړې حدیث نه یې رسېدلی نو ما یې تا دا خبره وکړه چې امام صاحب د قرآن حدیث خلاف وکړي او مې منله چې حدیث ورته بیخي ونه رسېد دا قرآن خو هر چا ته رسېدلی و نو چې هر چا ته قرآن رسېدلی و د امام صاحب د قرآن خلاف ولې کوو تا خو اوس وایي چې بزرګ د قرآن خلاف کوي چېرته وایي نه خو زه به وښیم چې قرآن خلاف یې کړی که ما یې پېش کړه قرآن خلاف ما اول به پیش کې خو د هغې نه مخکې به دا وایي چې ما مخکې دروغ ویلي دي العیاذ بالله امام صاحب فاسق دی او بېدینه دی داسې به وایي ځکه د قرآن خلاف څوک یې بېدینه ته خو وایي چې بزرګ دی او بزرګ د قرآن خلاف نه کوي چې د قرآن خلاف یې کړی نو ورته به بېدینه وایي العیاذ بالله وایي نه بس خطا شوی دی انسان نه خطا کېږي ما یې د قرآن خلاف پیش وایي امام صاحب وایي چې الایمان لا یزید ولا ینقص ایمان نه زیاتېږي نه کمیږي ما یا امام صاحب ویلي خو لږې نور هم څه ویلي دي وایي څه ما یې ویلي چې بل یقوي ویضعفو بلکې قوي کېږي او ضعیف کېږي ایمان یا قوي یا ضعیف وي ایمان زیاتېږي او کمیږي نه ما ته وایي قرآن خو وایي زادتهم ایمانا صحابو باندې چې ایتونه ولوستل شي د ایمان زیات شي ټوله زادتهم ایمانا کې زیادت ثابت شي امام صاحب د قرآن خلاف نو دا لږ علمي مباحثه مې ورسره وکړه امیان پرې نه پوهېږي طلبه به پرې پوه شي ما ورته وي ما زادتهم ایمانا کې دا ایمانا تمیز د زیادت او فاعل د زیادت چې کوم دی ضمیر دی راجع صحابو ته دی په تاویل د جماعت نو صحابه زیات شوي دي ایمان نه دی زیات شوی داسې زیات پیش کړه چې په قرآن کې دا ایمان فاعل د زیادت یې ویلي چې زیادت ایمانهم ایمان زیاتېږي وایي زه بل آیت پیش کوم ما یې پیش وایي لیزدادو ایمانا مع ایمانهم ما یې لیزدادو ضمیر دغه واو دا ضمیر بارزه دی هم ضمیر راجع صحابو ته دی صحابه زیاتېږي د جهته د ایمان نه ایمان نه زیاتېږي ایمان بیا تمیز داسې ځای پیش کړه چې ایمان فاعل د زیادت لاره ترې ورکه شوه ما ته وایي تاسې نحوي صرفي خلک یوه قاعده ده ما یې څه قاعده ده اوس قاعده ورته یاده نه ده وایي صاحب تاسو نحوي صرفي خلک یې هغه قاعدې باندې دا جوړېږي اوس نو ما یې څه قاعده ده ووایه قاعده ورته یاده نه ده ما یې قاعده شري جامي لیکلې چې کله تمیز واقع شي د نسبت د فعل نه فاعل ته دا تمیز په معنا کې فاعلي تاب زید النفس تاب زید النفسا معنا تاب نفسه نو تمیز چې واقع شي نسبت د معنا تاب نفسه نو تمیز چې واقع شي نسبت د فعل نه فاعل ته تمیز په معنا کې فاعلي لزادتهم ایمانا معنا زادت ایمانهم جوړېږي ویاوجي تاسې نحوي صرفي خلک یې دغه قاعده مې مراد ما یې ګوره د قرآن نه د ثبوت د زیادت ونه کړه شري جامي نه قاعدې نه دی او شري جامي صاحب صوفي دی او صوفیو ته تاسې مشرکان وایي شري جامي صاحب مقلد د امام صاحب دی د امام صاحب مذهب ته دې رامنډه کړه او د هغې د کتاب نه دې ثابته نرشه قرآن نه ثابت ما ورته ووي وایي نه دا قواعد دي دا مونږ منو ما یې ښه ما یو امي سړی تا نه تپوس کوي او درته وایي چې ته وایې چې ایمان زیاتېږي دا ایمان تعریف شرعي راته وکړه شرعي تعریف د ایمان څه شی واقرار باللسان وتصدیق بالقلب ما وی ډېر ساده سړی زه درنه شرعي تعریف غواړم ته راته عرفي تعریف کې دا خو ابوالمنتهي کړی دی ابوالمنتهي صاحب شاعر شارع نه دی شارع خدای او رسول دی
او دا ابو المنتهي والا شریعت والا خو نه دی هغه تعریف وکړه چې کوم شریعت کړی دی چې یا خدای کړی یا رسول کړی شرعي تعریف غواړم مصطلح او عرفي تعریف نه غواړم ما ته وایي دا یو خو غلی شو بل ملګری ورسره هغه وایي حدیث طویل د جبریل کې رسول الله نه تپوس جبریل علیه السلام مل ایمان ایمان څه ته وایي هغه ورته ان تؤمن بالله وملائکته امنت بالله تېره کړه دغه ایمان ما یا دا شرعي تعریف د ایمان په دې کې څو شیونه دي وایي شپږ هغه ومې دوی نه مني والباس بعد الموت نه مني نو دا شپږ شیونه دي حدیث کې ذکر دي دا ورسره یادوي ما دا شپږ شیونه ایمان دی وایو ما یو سړی دی په خدای ایمان نه لري په فرشتو په کتابونو ورځ د آخرت په نورو ټولې لري دا نیم مؤمن دی که دوی سي که درې سي که ټول مؤمن دی که کافر وایي دا خو سوچه کافر ما یو سړی په نور ایمان لري په فرشتو یې نه لري بیا څنګه دی وایي سوچه کافر ما په نور لري په کتبو یې نه لري وایي سوچه کافر ما یو سړی دی په شپږو ټولو ایمان لري بیا څنګه وایي مؤمن ما ته وایي چې دا ایمان زیاتېږي نو دا اوم شی اوس ته وخیرت په دې اوو کې شپږو کې چې یو نه و ته هم وایي چې کفر و اسلام بیا ایمان بیخي ونه او چې دا شپږ راغله نو ایمان راغی اوس ته وایي چې ایمان زیاتېږي نو دا زاید ته ثابت څنګه زیاتېږي اوس زاید پیدا بل پیغمبر راځي بل خدای راځي بل کتاب راځي په څه شي زیاتېږي لاره ترې ورکه شوه هغه دویم یې غلی شو دا اولنی بیا شروع شو وایي مولوي صاحب زه یو مثال پیش کوم ما یې پیش وایي د ایمان مثال د ونې دی دا ونې شپږ خاښونه دي دا خاښونو کې زیادت راشي خلک وایي ونه کې زیادت راغی ونه خو همغه یو ډډ خاښونو کې زیادت راشي ما ستاسو دا عقیده ده چې ایمان شپږ خاښه دي او په خاښونو کې زیادت راځي وایو ما که دا مو عقیده یقینا کفر عقیده هم دغه وایي ولې د زیادت عقیده خو د امام بخاري ده ما امام بخاري خو د انجلا د ایمان د زیادت قایل او یا امام بخاري عمل داخل فی الایمان ګرځوي نو اسلام او ایمان مترادف ګرځوي او په عمل کې زیادت راځي او ته خو د اجزاو د ایمان د زیادت قایل یې ما یې ګوره ستا دا عقیده ده چې د ایمان شپږ اجزا دي او شپږ خاښه دي وایو په دې خاښ کې زیادت راځي وایو ما ایمان په خدای یو خاص د ایمان دی په دې کې زیادت راځي وایو ما ستا په عقیده به دجال خدای کېږي بیا به ایمان پرې راوړي خاص کې زیادت راځي که ایمان په رسولانو باندې بل خاص د ایمان دی ته وایي دې خاص کې زیادت راځي غلامت قیدانې به پیغمبر جوړېږي ته به ایمان پرې راوړي ته وایي په کتابونو کې زیادت راځي دا بل خاص دی ستا په منځ به یو بل دیوان راځي هغه به د خدای یو کتابي بیا دا څه عقیده ساتې ته چې لاره ترې ورکه شوه یاره خدای ویلي دي بس زه هم داسې وایم ما یې خدای خو دغسې ویلي صحیح معنی وکړه که نه وایي صحیح معنی یې څه ده ما یې دوه ترجمې زادتهم ایمانا من حیث الانجلا ایمان یې زیات شي د جهته د رڼا نه رڼا د ایمان یې زیاته شي یا زادتهم ایمانا قویت ایمانهم ایمان یې قوي شي وایي دا تاسو چې ورته ضعیف او قوي وایي دا خو قرآن او حدیث کې نشته ما یې ولې نشته رسول الله مبارک فرمایي من را منکم منکرا فلیغیره بیده ومن لم یستطع فبلسانه ومن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ناروا به په لاس باندې کې که وس دې نه په ژبه که وس دې نه په زړه کې به ورسه بغض کې وذلك اضعف الايمان د زړه بغض د بدکاره سره ضعیف ایمان دی نو چې دا ضعیف ایمان شو په لاس یو کار باندې کول قوي ایمان شو دا ضعف قوت د ایمان ته دا د حدیث نه ثابت لاره ترې ورکه شو بس ظاهر کې داسې ویلي وایي دا مسله ته پرېږده ما یې ګوره دا ستا اعتراض په امام ابو حنیفه چې امام ابو حنیفه د قرآن او حدیث خلاف کړی او بیا دغه حد ته راورسېدې خلاف یې تا کړی دی چې د یومي سړي جواب نشي کولی بهرحال زما دوستانو مخکې نظم امام ابو حنیفه د قرآن او حدیث خلاف نه کړی دی نه څوک ثابتولی شي لله الحمد دا موږ دوی ته چلنج دی د دې سره موږ په دوه طریقو اسانه خبره خلاصولی شو دی دې وایي زه مقلد نه یم مجتهد یم نو ما سره زر اعتراضونه دي زر وابیانو ته ما زر اعتراضه ساتلي دی که وایي زه مجتهد یم زر مسلو پوښتنې به کوم چې د هغې به قرآن او حدیث نه جواب راکوي که یې جواب راکړي ابو حنیفه د ده مذهبي به یم ځکه چې دې زمانه کې داسې لوی مجتهد شته زه لیونی یم چې مړو پسې ځم دی ژوندی او چې نشي راکولی راته ای نور خوار څه پرېږدئ یوه غټه خبر درته دا کوم هر وابي مو چې چېرته لیده راټینګې کوي او د هغې وابي سره زما مناظره په دې جوړه کوي چې د ټول معاملات پرېږده ټول دین پرېږده حج پرېږده روژه پرېږده او مونځ یوازې راواخله ټول مونځ هم پرېږده په دې مانځه کې د اول تکبیر راواخله که دا اول تکبیر راته یو وهابي د قرآن او حدیث نه بغیر د اقوالو د امامانو د مذهب نه ثابت که زه به د هغه مذهبي امام صاحب مذهب پرېږدم صرف په دې د مناظره را سره وکړي یوازې د امام صاحب یو تکبیر نه یو تکبیر تحریمه یادوم
که دا یې راته د قرآن او حدیث نه د دې فرضیت ثابت که او دوی خپلو کتابونو کې ورته فرض ویلي کامل منځ او پیغمبري منځ هغې کې دوی ورته فرض ویلي نو چې فرض ویلي تکبیر تحریمه ته د فرضیت قول که رسول الله کې پیش کړي او که حدیثو کړی که صحابه کړی منم ورسره او چې یو تکبیر تحریمه څوک نشي ثابتولی هغې کې محتاج مذهب ته دا به بیا نور دین څنګه د قرآن او حدیث نه راوباسي همغې وهابي ته ما دا خبره وکړه ما یې نرشه تکبیر تحریمه ثابت ما ته وایي قرآن کې آیت شته پرې ما یې څه وایي وربک فکبر فکبر فی الصلاة هم فی غیر الصلاة مانځه کې لوی بیان کړ که مانځه نه بهر وایي مانځه کې مراد ما یې دا ثابته کړه چې رسول الله ویلي یا خدای ویلي چې منځ کې مراد دی خدای خو مونږ نه دی یاد کړی وایي د رب لوی وایه او الله اکبر چغې ووهه که نه ټوله ورځ دا تا راوړو بیا دې مانځه په سر کې کېښود دا شرحه چا کړې چې مانځه کې تکبیر تحریمه ته مراد دا خو مذهب کړی مذهب ته به نه ځي دویمه دا ده وربک فکبر ما ومنله دا چې مذهب دې مراد شي لمونځ دې مراد شي نو د رب لوی بیانوه نو دا فرضیت څه نه ثابت دی وایي دا کبر امر دی امر تقاضا د وجوب او فرضیت کوي خدای چې په یو شي امر وکړي نو شی واجب او فرض دی ما دا چا ویلي چې خدای په یو شي امر وکړي هغه فرض زه به درته وښیم چې هغه به مستحبي خدای وایي ادعو ربکم تضرعا وخفیا رب ته په عاجزۍ په پټه دعاګانې کوئ دا دعا فرض ده تاسو خو بدعت ورته وایي رب وایي واذا حللتم فاصطادوا کله چې د ښکار نه حلال شوئ تاسې ښکارونه کوئ امر یې کړی آیا دا ښکار فرض دی څه په صدقاتو امر راغلی فقرؤا ما تیسر من القرآن باندې امر راغلی څه فرض وایي نه هلته خو د استحباب دپاره دی او فاصطادو کې د اباحت دپاره دی او دلته د فرضیت دپاره ما یې دا راته قرآن او حدیث کې وښیه ته خو نورالانوار ته رالې دا خو نورالانوار صاحب ویلي دي چې کله امر د وجوب دپاره یې کله به استحباب او کله به اباحت او کله شپاړس معنیو کې مستعملي نو ما یې مجتهد پرېږده د مقلد تقلید دې او تقلید د مقلد خو موږ هم نه منو دا مجتهد پرېښود او مقلد پسې روان شو نو زما دوستانو دا یو تکبیر تحریمه دی د قرآن او حدیث نه بغیر د اصولو د فقهاو نه ثابت کړي زه د هغه مقلد جوړېږم امام ابو حنیفه پرېږدم لنډه خلاصوم دې صاحب چټ کې ویلي خبرې لنډوم چې کرامت بعد الموت دی وایي دا نشته قرآن او حدیث کې څه ثبوت لري که نه لري د کراماتو مطلقا ثبوت قرآن کې شته او محدثین او فقهاو ویلي که څوک وایي کرامات د اولیاو نه منم دا سړی کافر کېږي بی مریم رضی الله عنها کوټنۍ کې بار نه تاله ده او دننه ناست ده عبادت کوي او انګور پراته دي میوجات دي درېیمه سفاره ده زکریا علیه السلام پې دننه کېږي فلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا زکریا علیه السلام چې عبادتګاه ته وردننه شو ګوري میوجات رزق دی ورته وایي چې انا لکي هذا دا کوم ځای نه راله قالت هو من عند الله دا خدای را لېږلي دروازه د بهر نه تاله ده او دننه زنانه ناسته ده خدای ورته میوه را لېږي دا کرامت دی که څه شی د دې لاندې مفسرین لیکي که یو سړی مطلقا وایي چې کرامات الاولیاء نه منم دا سړی کافر کېږي د قرآن نه انکار راځي آصف ابن برخیه د سلیمان علیه السلام یو وزیر دی ولی الله دی هغه تخ راوړي او سلیمان علیه السلام ته وایي انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک د سترګو د نظر راګرځېدو یا سترګو رپ نه مخکې درته را رسوم تفسیر قرطبي لیکلي دي چې سلیمان علیه السلام یې د لاس نه ونیو وایي راځه ما سره دښتې ته لاړ شه دښتې ته چې ورسېده وایي دا کوم اړخ چې د بلقیسې تخت دی دې اړخ ته ګوره چې کاته یې وایي سترګې دې ورپه چې سترګې رپولې مخکې کې د بلقیسې تخت پروت دا څه شی دا د قرآن نه ثابت دي کرامت مسله د کرامت بعد الموت ده نورې حوالې نه پیش کوم صرف د بخاري یو څو حوالې پیش کوم ځکه بخاري دوی موږ ته ډېر نیغ نیغ کوي دویم جلد بخاري او وقعة الرجیع دا هغه لس صحابه دي چې حضرت عاصم ابن کلیب رضی الله عنه په مشرۍ تلي او عاصم رضی الله عنه شهید شو کافران خبر شو چې عاصم صاحب ته نه پرته ده یو کافرو د هغه زوی د بدر په میدان دی عاصم صاحب مردار کړی هغه قسم خوړلی و چې که د عاصم صاحب سر ما ته راشي زه به د سر کې داسې د مزغو په کټوۍ کې به شراب جوړوم او دا به څکم چا ورته وي چې عاصم صاحب شهید شوی هلته پروت سړي راواستول چې عاصم صاحب سر را پرې کړی راوړئ چې زه خپل قسم پې پوره کړم او په سر کې شراب وڅکم چې کله د عاصم رضی الله عنه تنې ته رانږدې کېږي امام بخاري دویم جلد کې وایي چې دبر غټې مچو ته وایي دا غټ ډمبران نه دي دا سره دا ورباندې راله او دا څومره کافران چې و دا ټول یې پسې واخیست هغې وي چې دا مچۍ لاړې شي ماښام به راشو رضی الله عنه تنه د
د مرګ نه وروسته چې کوم دی کافرانو لاس ورنوړی شو. بیا هماغه ځای کې وایي چې نبي علیه السلام چې کله خبیب صاحب شهید شو، څلوېښت ورځې داسې اعدام ځوړند و. نبي علیه السلام یې څوک به د خبیب ته نه راوړي. عامر بن امیه دومري رضی الله عنه جاسوس د نبي علیه السلام، هغه ورته وایي یا رسول الله زه راوړم چې لاړو 40 پیرداران دي، منځ کې لرګی دی، په دې باندې خبیب رضی الله عنه 40مه ورځ ده چې تړل شوی شهید دی. چې ورغی هغوی وده شوي دي، وروخته دی راخلاص که پاسې راسوړ چې اس ته یې منډه ورکړه، کافران راویښ شوی ورپسې شو، 40 کساسونه ځغلې ورپسې په غشي ولي. دی وایي دا کافران ډېر رانږدې شو، خبیب رضی الله عنه ډېر دروند زما د لاس نه پرېوت. امام بخاري رضی الله عنه دویم جلد کې واقعه بیانوي، وایي خبیب صاحب پسې د عمرو بن امیه دومري راوګرځېد، وایي چې بیا راګرځېدم او چې خبیب مې راوچته و نو ځمکه وشکېده او حضرت خبیب رضی الله عنه په ځمکه باندې دننه شو، ورک شو. اوسه پورې چا د خبیب صاحب ته نه و بیا قبر نه دی لیدل. پس د مرګ یو صحابي دی کافرانو ته ځان نه ورکوي او ځمکه شکېږي پې دننه کېږي، دا کرامت دی که څه؟ دارنګې نجاشي بادشاه چې وفات شو، ابو داود باب النور یرا عند قبر الشهید باب لګی، باب دی په بیان د هغې رڼا کې چې د شهید د قبر نه پورته کېږي. بیبي عایشه رضی الله عنها وایي خلکو به واقعات بیانول چې د نجاشي بادشاه د قبر نه به رڼاګانې پورته کېدې، پس د مرګه د قبر نه رڼا دا کرامت بعد الموت. دارنګې امام بخاري د عامر طفیل باچا چې کوم ظلم کړی هغه دویم جلد کې واقعه راخلي، او یا قاریان یې په دوکه باندې بوتله، هغه یې شهیدان که. په دې کې یو صحابي و غالبا د عامر په نوم څه نامه وه، یو صحابي بد شو، دا یو کم او یا یې شهیدان کړه. هغه یو صحابي د عمرو بن امیه دومري دی، دی د غره په سر پټ شوی و، دی چې راوسته عامر بن طفیل ورته وایي زه مریض وم، زما مور قسم خوړلی و که زما دا زوی جوړ شو نظر یې نیولی و زه به یو غلام ازادوم، هغې د مور په نظر کې تا ازادوم، زه رسول الله ته خبر یوسه چې ملګري شهیدان کړي. هغه صحابي عمرو بن امیه دومري ولاړ دی، دا کافر عامر بن طفیل ورته وایي یو تنه د شهید پرته ده، وایي دا څوک دی؟ او ورته وایي دا فلانی صحابي دی او د رسول الله مبارک ډېر خاص ابن فهیره نامه او قاري د قرآن دی. نو دا بادشاه ورته وایي ما ډېر مړي کړي، خو چې دې شهید څومره یې راولی هم دومره چا نه یې راولی. وایي ولې؟ وایي دی چې ما کله شهید که امام بخاري دویم جلد کې واقع راغله، وایي ما چې کاته په هوا باندې شو، ما ورته کاته اسمان ته ورسېدو، حتی کې زما او د شهید په منځ کې اسمان حایل شو، ما نه ورک شو. وایي لږ وروسته مې چې وکاته بیا مې چې کاته لاندې پروت، وایي دومره چې دی یې راولی هم چا هم نه یې میراد. یو شهید په هوا کېږي او اسمان ته خیږي، بیا د اسمان نه بېرته راکوزېږي، دا کرامت بعد الموت دی، د مرګ نه رستو که نه. بهرحال تفصیل نه کوم، دا مې هسې یو څو واقعات بیان کړه، کرامات د اولیاو. وکان ابوهما صالحا، دا خضر علیه السلام چې موسی علیه السلام سره کوم مسله شوې ده په هغې کې 3 کارونه کړي وي، یو هغه دیوال یې جوړ کړ. نو موسی علیه السلام ورته وایي چې دا دیوال دې ولې جوړ کړه، دې خو روټۍ را نه کړه. نو هغه ورته وایي چې وروستو چې وجه بیانوي، وایي د دې وجه دا وه وکان ابوهما صالحا، د دوی نیکه ښه سړی و. مفسرین وایي چې اووم نیکه د دوی ښه سړی و، د هغې اووم نیکه ښه سړیتوب په برکت خضر علیه السلام ورځي او د بچو دیوال یې جوړوي. او دا دیوال یې چې جوړ کړی هم کرامتن و. علامه قرطبي لیکلي چې د خټې نه وې کړې بلکې دیوال کوږ شوی و، په ګوته یې ورته داسې اشاره وکړه چې قوم نیغ شه، قوم واستقم، دیوال نیغ ودرېد. نو دا کرامت دا د خضر علیه السلام که پیغمبري معجزه ده، او بعضې وایي چې پیغمبرۍ کې اختلاف شته، نو دا بیا کرامت دغه دی. بهرحال یو څو مختصرې خبرې مې عرض کړې. دا شان هره مسله چې ده د برکت نه قیاس کوي، زمونږ عقیده د سلفیانو ده دا بدعتیان دي، دې عقایدو پسې مه ځئ. او زمونږ دا دعوت دی تاسو ته چې چېرته دی ګیروئ نو لږې مناظرو ته راټینګوئ، راکاږئ. دی چې تا ته په دې بده عقیده او په ناولې او مرداره عقیده چلنج در کوي، تا کې دومره غیرت نشته چې په دې حق مذهب او په حقه لاره ته چلنج نشې ورکوی. چا تا ته په دې غلطه لاره ټینګېږي او تا راکاږي، ته ځان کې غیرت پیدا کړه، د هغه د چلنج نه مخکې ته ورشه پسې ته یې راکاږه. ستا خو تر شا علما ولاړ دي لله الحمد، تا ته څه تکلیف دی، څه بوج دی په تا باندې؟ عالم درنه پیسه نه غواړي، کرایه خپله مصرفوي، راتګ خپل کوي، کتاب خپل پیدا کوي. صرف ته دومره وکړه چې یو اجره وټاکه او دا شی راټینګه دې علاقې چې پته ولګي د حق او د ناحق. بهرحال ستاسې قیمتي وخت مې ونیو او کومه بې ادبي رانه شوي مشران نه عفو غواړم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تکبیر.
قربانه ګلونه هیر نکړې ته او جنگ د احد کې د حضور غاښونه هیر نکړې ته ښکلي محبوب به مې هر وخت د دین خدمت کولو لار د طایف کې هغه سره رودونه هیر نکړې ته ښکلي محبوب به مې هر وخت د دین خدمت کولو لار د طایف کې هغه سره رودونه هیر نکړې ته چې به مسجد نبوي ته مې جانان راتللو تل ورته لاره کې پراته ښارونه هیر نکړې ته ښایسته وطن یې پرېښو لاړو مسافر ګرځېږي په غار سور دننه تېر وختونه هیر نکړې ته په سره غرمه په ګرمو شګو چې سملولو به بس د بلال هغه بېشمار دردونه هیر نکړې ته په سره غرمه په ګرمو شګو چې سملولو به بس د بلال هغه بېشمار دردونه هیر نکړې ته نهر نهور به هر وخت میدان جنگ ته حاضر ډېر د خالد بن ولید جنگونه هیر نکړې ته نهر نهور به هر وخت میدان جنگ ته حاضر او ډېر د خالد بن ولید جنگونه هیر نکړې ته د ابو جهل غوندې غټ سردار کړلو مردار د وړورو پاکیزه جذبونه هیر نکړې ته د ابو جهل غوندې غټ سردار کړلو مردار د وړورو پاکیزه جذبونه هیر نکړې ته خپل کمسۍ چې خپل دین ته نذرانه کړې واړه د هغې پاکې زنانه خیالونه هیر نکړې ته خپل کمسۍ چې خپل دین ته نذرانه کړې واړه د هغې پاکې زنانه خیالونه هیر نکړې ته د نن سبا خلک که هر څه وایي وایي دي ټوله نبي امین د جانان نعتونه هیر نکړې ته زه د محبوبه د روضې ارمان لرمه نبي عربي یا نبي عربي تل دې یادومه نبي عربي تل دې یادومه نبي عربي تل دې یادومه او زه د محبوبه د روضې ارمان لرمه نبي عربي تل دې یادومه نبي عربي تل دې یادومه نبي عربي تل دې یادومه او زه د محبوبه د روضې ارمان لرمه نبي عربي
बनवो ए मतलूब औकत पैदा नवे महबूब हिस्से बनवो ए मतलूब दास्ता प मख दास्ता प मखल्लह पैदा कल आलम नबी अरबी नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा दास्ता प मखल्लह पैदा कल आलम नबी अरबी नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा औजद महबूब दरो दिर मल रमा नबी अरबी या नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा शमसो कमरा सुमर खस्तदी दस्ता द मख नशर मिलदादी शमसो कमरा सुमर खस्तदी दस्ता द मख नशर मिलदादी अल्लाह पखपला अल्लाह पखपला पता वाई दुरूदना नबी अरबी नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा या अल्लाह पखपला पता वाई दुरूदना नबी अरबी नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा औजद महबूब दरो दिर मल रमा नबी अरबी नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा जोड़ा यसरीब न मदीना शवाए गुला पता सुरंगीला शवाए जोड़ा यसरीब न मदीना शवाए गुला पता सुरंगीला शवाए चिकला रौड़ल वर्तता सु तशरीफ न नबी अरबी नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा और कला चिरौड़ल वर्तता सु तशरीफ न नबी अरबी नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा औजद महबूब दरो दिर मल रमा नबी अरबी या नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा ओ जमा पगड़ा किदा अरमान दे प अदीजो की उमर ग्रान ले जमा पगड़े किदा अरमान दे प अदीजो की उमर ग्रान ले चिस्ता रोजी सरा मितल वेले ना तुना नबी अरबी नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा चिस्ता रोजी सरा मितल वेले ना तुना नबी अरबी या नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा औजद महबूब दरो दिर मल रमा नबी अरबी या नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा नबी अमीर फकीर गोयान मुरीद पीर सिफर रहमान नबी अमीर फकीर गोयान मुरीद पीर सिफर रहमान दास्ता सु मदहा की जोड़ो कुल शीरुना नबी अरबी नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा दास्ता सु मदहा की जोड़ो कुल शीरुना नबी अरबी या नबी अरबी तल दिया दवा नबी अरबी तल दिया दवा औजद महबूब दरो दिर मल रमा नबी अरबी
या नबी